نن د مورنو ژبو ورځ ده او د دې ورځې لومبۍ تقاضا یا غوښتنه دا ده چې ټولې مورنۍ ژبې چې دي هغه محترمې وګڼلی شي، هغې ته د هغې جایز حق ورکړی شي او د هغې ویونکي دغه احساس ولري چې زما ژبه په ما څه حق لري او بیا ده چې د خپلې ژبې دپاره کار کول او زیار کول چې دی دا زما انساني، آئیني او قانوني حق هم دی. اوس دلته د ژبې د تعصب په بنیاد هېڅ خبره نه کېږي. د دې ورځې پیغام دا دی چې د دنیا د هرې مور ژبه محترمه ده او د دنیا د هرې مور ژبه دې وقدرولی شي او هغه دې د ختمېدو نه د ضایع کېدو نه بچ کړی شي، ځکه چې ژبه ختمیږي نو یوازې ژبه نه ختمیږي، د ژبې سره تړلي د هغې په شا باندې د هغې ډېر زیات وسیع ډایمنشنز دي چې دغه ټول ختمیږي. نو دا د ټولې دنیا قامونه چې خپلو ژبو سره مینه کوي نو دا صرف په دې نه کوي چې دا د یوې ژبې په حواله باندې خبرې کوي، یا یونیسکو یونایټډ نیشنز چې د ژبو ورځ مختص کوي نو هغه په دې نه کوي چې په ټوله دنیا کې د ژبو په بنیاد تقسیم پیدا کړي. ژبه د نفرت ذریعه هرګز نه ده، ژبه د پیژنګلو، د مینې، د انډرسټینډینګ، د ټالرنس ذریعه ده. موږ د هغې نه بل شی جوړ کړی، یو سړی د یو بل قام سړی په ما تر هغې نشي پوهېدی چې هغه زما ژبې ته نه یې راښکته شي او زه هم په بل قام تر هغې نشم پوهېدی تر څو چې ما د هغې قام د ژبې مطالعه نه کړي. نو د نن پیغام دا نه دی چې خلک د ژبې په بنیاد نور تقسیم شي، د نن پیغام دا دی چې خلک خپلو ژبو ته د یو بل ژبو ته احترام ولري، لکه څنګه چې د هر سړي مور د هغه دپاره محترمه ده نو موږ ځکه د بل د مور احترام کوو چې موږ ته خپله مور محترمه ښکاري. داسې د هر قام ژبه چې د هغې د مور سره د هغې نسبت دی او رشته ده نو ځکه د هر قام ژبه هم محترمه ده. موږ د نورو ټولو قامونو میندو ته او د هغې مورنو ژبو ته دومره احترام لرو لکه څنګه چې موږ خپلو ته لرو، خو موږ لکه څنګه چې د هر سړي د مور نه مخکې ما ته زما مور نو داسې د هر قام د ژبې نه د مخکې پښتون قام ته د پښتون ژبه او په دغې بنیاد د موږ ټولو قامونو ته د هغې ژبو ته د هغې کلچر ته د هغې هسټري ته احترام ولرو. زه ډېر زیات خوشحاله یم په یو حواله دغه کریډټ جانزیب کالج ته ځي چې په ټوله پښتنه نړۍ کې جانزیب کالج داسې اداره وه چې بیخي په بېسرو سامانۍ کې زما یو لیونتوب و چې موږ دلته د پي ایس پروګرام شروع کوو او د جانزیب کالج هر سینې دغه زما خواهش ډېر په فراخ دلۍ باندې کوو